این ماشین تایپ برای نابینایان است که توسط این نشته میکنم. مثلا نشته میکنم که نمایشگاه امروزی در هتل تربیه شو نابینا ورونه او خویندو په لاس جوړ شوي لاسي صنایع دلته ګورو په هغې باندې قیمتونه لیکل شوي دي. مثلا دغه یو جاکټ په 100 افغانۍ دی، هغه په 300 دی. نوشتار را به گفتار تبدیل میکنه و ما هم میتونیم مثل شما بیناها از این استفاده بکنیم. مثلا اگر به بیننده ما نشان بدین که شما چگونه یک پیام واتساپ هم میخوانین او را جواب میدین. مثلا خوبی واتساپ هسته داسې نمایشګاهو کې اشتراک وکړي. موږ ډېر شان جوړ کړي، لکه د بوټو د رنګ ماشین موږ جوړ کړی، بوټ هم جوړ کړی، په لاره ځای پاور بانک چارجوي، څنګ د دې چرګانو ماشینونه موږ جوړ کړي. دې خاطر موږ بل ملګري داسې ماشین جوړ کړی. مبشر میډیا درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د افغانستان په زړه کابل کې په انټرکانټیننټل هوټل کې تعلیمي او تحصیلي نندارتون روان دی. مو د دغه نندارتون په درېیمه ورځ له دې ځای څخه لیدنه وکړه، له بېلابېلو کسانو سره مو خبرې وکړې. تاسو ګورئ چې د افغانستان ګڼ شمېر پوهنتونونه او بېلابېل ښوونیز او تعلیمي بنسټونه راغلي دي. دوی خپل تعلیمي او تحصیلي لاسته راوړنې دلته د لیدونکو لپاره نندارې ته ایښي دي. په دې لړ کې د پوهنتونونو له محل څخه ورو ورو راځو د تخنیکي او مسلکي زده کړو مربوط د نوښت مرکز ته. د نوښت په مرکز کې هم د دوی له خوا څخه جوړ شوي بېلابېل ماشینونه او په زړه پورې څیزونه نندارې ته ایښودل شوي دي. دا د چرګوړو د تولید ماشین دی چې په 3 ظرفیتونو سره تولید لري. د دوی د یو څښتن سره به خبرې وکړو. که د دغه ماشین په هکله موږ ته لږ څه ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالقادر ابراهیمی یم، یو تن د کابل د کرنې غذایي موادو انستیتوت محصل یم. ما 3 قسمه ماشینونه راوړي، 3 ظرفیتونه لري. دا ماشین څه ده 45 هګۍ د چرګانو، مرغاوۍ او د کیکر هګیو ظرفیت لري، او 90 دانې د زرکان او د مرزانو، 10 دانې د فیلمرغ او د طاووس. دا بل ماشین هم څه ده 80 دانې د چرګانو، د مرغاوۍ او د کیکر هګۍ ظرفیت لري، او 180 دانې د 180 دانې مرزانو او د زرکانو، 40 دانې د فیلمرغ او د طاووس. دا په څومره وخت کې دومره تولید کولی شي؟ چرګان ظرف د 20 ورځو کې تولید کوي، مرزان د 14 ورځو کې، مرغاوۍ 25 ورځو کې. او کیدای شي د دوی په اړه یوه پوښتنه دا وي چې دا به لویه برېښنا ته هم ضرورت ولري. نه، موږ داسې ماشینونه جوړ کړي چې موږ زیاتره مشتریانو ویلې موږ ولایاتو کې اساس څنګه استفاده وکړو. یوه دانه بیټرۍ ورته اخلي، په بیټرۍ باندې دا کار کوي. او که څوک مرکز کې دي څنګه استفاده وکړي، یو دانه 12 والټه اډاپټر ورته اخلي، ژوندی برق ورته مړ کړي، نه په مړه برق هم کار کوي. ماشاءالله. د دې ماشین څخه مو څومره تر اوسه پلورلي دي؟ ما خو تر اوسه پورې ډېر پلورلي دي. زه خپله صفحې لرم فیسبوک کې، آنلاین د ما بزنس ده. د موږ صفحو کې فیسبوک ده. د ماشین نه ما تقریبا 25 دانې خرڅ کړي، د دې نه مې 8 دانې خرڅ کړي، د دې نه مې 10 دانې خرڅ کړي. په دومره کم سن کې دغه تا یوازې په خپل ځان جوړ کړي، د خپل فکر نه په استفادې سره؟ د خپل شخصي جیب نه زه مخکې تللی یم تر نن ورځې. څه پیغام لري هغو کسانو ته چې د افغانستان د په تولیدي صنعت باندې باور نه لري؟ هغوی ته د ستا ویل څه دي؟ ویل مې دا دی راسئ دغسې نمایشګاهو کې اشتراک وکړئ، وګورئ څنګه موږ هر چی تولید لرو. نه تنها که یو موټر جوړ شوی ده، اوس غونډه نړۍ حیرانه پاتې ده یو موټر جوړ شوی. داسې نمایشګاهو کې اشتراک وکړئ. موږ ډېر شیان جوړ کړي، لکه د بوټو د رنګ ماشین موږ جوړ کړی، بوټ هم جوړ کړی، په لاره ځای پاور بانک چارجوي، څنګ د دې چرګانو ماشینونه موږ جوړ کړي. دې خاطر موږ بل ملګري داسې ماشین جوړ کړی، موبایل کې خط ولیدلی، د سکرین په مخ هغه ورکړي، تلویزیون کې خط لیدلی هغه ورکړي. خو متاسفانه زموږ ځوانان همدا خبرې ورسېدلې، همدا وایي چې موټر جوړ شوی ولې د عقب شیشه نه لري. مګر هم باید موږ راسو خپل د افغانستان منفي نقاط ته فکر ونه کړو، باید مثبت او منفي مد نظر کې ونیسو. ټول په نظر کې باید ونیسئ. ډېره زیاته مننه، تاسو ته لا زیاتې بریا غواړو. مننه.
این صنایع دستی نابینایان است، میشه به بینندای مبشر میدیا کم ذره توضیح بتین در مورد از این چی است او چی است؟ تشکر از سوالتان. قبل از اینکه به سوال شما بپردازم خوب است که خود را معرفی بکنم. بفرمایید سر. احمد ولی ولیزاده هستم، یک تن از استادان انستیتوت مسلکی روشندلان کابل و در انستیتوت ما دو بخش داریم، یکی بخش تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن کریم و یکی بخش تعلیمات عصری و در هر دو بخش شاگردای ما تعلیمات میبینن و وسیله آموزششان خط بریل است. خط بریل است. بسیار خوب. استاد ولیزاده، تمام صنایعی که ما اینجا میبینیم صنایع دستی نابینایان است، تولید نابینایان است. اینجا که شما چیزایی را که میبینین بله. صنایع دستی شاگردای نابینا است و وسایل درسی و تدریسی شاگردای نابینا هست. مثلا شما این چیزایی را که اینجا میبینین جاکتایی که است، بله این جاکت ها هست. بله. اینا صنایع دستی شاگردا است که بر علاوه درس را که میخوانند در اونجا مسائل حرفه و مسلک هم میآموزند، توسط استادای نابینا برشان تدریس میشه و این خودشان نابینا ساختن. ماشاءالله. چقدر مشکل است برای یک نابینا که بتوانن صنایع دستی را تولید بکنن؟ میشه در این مورد برای بینندای ما معلومات بتین؟ خب ما شما را خب میفهمیم که چشم جزو بسیار مهم از بدن یک انسان است. دقیقا. وقتی که خداوند یک عضو یک انسان را میگیره، تاثیرش بالای دیگه اعضا مندازه. مثلا چشم یک نفر را که خداوند میگیره، تاثیر از او بالای گوشش، بالای لمسش، بالای حس بویاییش، حس ذائقه‌اش، بالای تمام حواس پنجگانش تقسیم میشه. بله. یعنی خالی از مشکل نیست، فوق العاده مشکل هست، ولی خداوند صبر میده، تحمل میده، استعداد میده، توانمندی میده که نابینایان هم زحمت بکشن، تلاش بکنن، زحمت بکشن تا ای که دوش افراد بینا و سالم جامعه بیان داخل جامعه شوند و کار بکنن، زحمت بکشن تا ای که حداقل یک چیزی شوند که بتونن همچین چیزی را تولید بکنن. ماشاءالله. جناب استاد، اینی ماشین پرینتر خط بریل است؟ این ماشین پرینتر نیست، این ماشین بریلر است. این بریلر است، بریلر نام داره. این چگونه کار میکنه؟ این خط بریل تایپ میکنه. مثلا اگر میشه شما کم ذره اشکال کنین ما ببینیم؟ ما شما در بینای ماشین تایپ داشتیم در سابقه. بله. حال تکنولوژی پیشرفته شده، کامپیوتر شده و ماشینای تایپ از بین رفته. بله. دیگه این ماشین تایپ برای نابینایان است که توسط از نشان میکنن. مثلا نشان میکنم که نمایشگاه امروزی در هتل کانتیننتال برگزار شده است. ماشاءالله. همچه یک چیز رو اینجا تایپ کردم که انشاءالله بیننده های شما توسط اسکرین های تلویزیون های خود میبینن. نمایشگاه امروزی در هتل کانتیننتال برگزار شده است. همچه چیز من در اینجا تایپ کردم. چقدر ماشاءالله. اوقات فراغتتون چگونه سفری میشه بعد از اینکه تدریس میکنین؟ خب من الحمدلله حافظ قرآن کریم هستم. در ضمن اوقات فراغت با کلام خداوند، با تلاوت قرآن کریم سپری میکنم و در ضمنش این کامپیوتری را که شما میبینید، بله، این کامپیوتر معمولی است که شما از استفاده میکنین. بله. و ما نابینایان هم از این مثل شما استفاده میکنیم. چگونه شما میتونین از این با استفاده؟ یک تفاوت که بله، ما سافتوری را در این اینستال میکنیم که نوشتار به گفتار تبدیل میشه که من براتون باز نشان میدم. دیگه اوقات فراغت با این کامپیوتر سپری میکنیم. با صفحات یگان مقاله نوشته میکنیم. دقیقاً. ما با صفحات مجازی الحمدلله دسترسی داریم، با فیسبوک، وایبر، آیمو، اینستاگرام، واتساپ، همه رسانه‌های اجتماعی را شما میتونید استفاده کنید. بله. هم تلفنی را که شما دارین استفاده میکنین، من هم دارم. سیستمش تاج است. میبینید که هیچ کلید نداره ولی یک سافتویر داره که صدا را به گفتار، نوشتار را به گفتار تبدیل میکنه و ما هم میتونیم مثل شما بیناها از این استفاده بکنیم. مثلا اگر به بیننده ما نشان بدین که شما چگونه یک پیام واتساپ هم میخوانین او را جواب میدین، مثلا خب این واتساپ است. این یک واتساپ شد. بله.
یک گروپ است که این گروپ چی نام داره؟ پرورش افکار مثبت. ماشاءالله. ببینین ایره میخوانن. مثلا در می پیام چی نوشته است؟ این هم یک آیت قرآن کریم است که بسم الله الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. امیر انداختن در مورد از صحبت کردن. ماشاءالله. دیگه به این شکل این فیسبوک ما هست. این سید عبدالله دهقان یک پست گذاشته اینجا. این هدفم سری از این است که اوقات فراغت نابینایان میتونن که نابینایانی که مکتب خوانده باشن، درس خوانده باشن، تلاش کرده باشن، زحمت کشیده باشن. دقیقاً جناب استاد عرض ما این است که تفاوت نابینایانی که تعلیم ندارن با نابینایانی که تعلیم دارن چی تفاوت دارن در این مورد اگر به بیننده ما خب یک چیز واضحه است دیگه که یعنی کدام امکانات و فرصت های زندگی است که نابینایان در صورتی که نابینایانی که تعلیم کرده باشه، تحصیل کرده باشه، اونا شاغل وظیفه میشن، معلم میشن، استاد میشن، تدریس میکنن، شاگرد میآموزانن، یعنی یک عضو فعال جامعه، من حیث یک عضو فعال جامعه عرض اندام میکنن و اصلا از درد نابینایی کمتر احساس میکنن، متکی به خود میباشن، برای فامیل خود، برای برادر و خواهر و کاکا و چیکاکا نمیباشن، خودشان معاش میگیرن، خودشان امرار حیات میکنن، گویا گپ عوام ما به پای خود استاده میباشن، محتاج به کسی نمیباشن. و یک نابینایی که تعلیم نکنه، تحصیل نکنه، درس نخونه، قرآن کریم نیاموزه، حافظ نشه، خود طبیعی است که ما و شما از دیگه چی امید داشته باشیم. شاید در اوقات تنهایی هم دق بیارن وقتی که کدام مسئولیت سالم نمیداشته با تکلیف روحی و روانی و مشکلات مواجه. پیامتان برای بینایان جامعه چی است؟ امیر عرض میکنم که برای بینایان جامعه خواهمی است که تلاش بکنن، زحمت بکشن، کوشش بکنن که علم بیاموزن. علم است که ما را به درجات عالی موفقیت میرساند. و در برابر نابینایان خواهشم از بینایی است که کمکشان بکنن، حمایتشان بکنن، نه کمک مادی، مثلا کمک معنوی بکنن. مثلا یکی از اما کوچکترین نوع کمکایشان شایدی باشه که صنایع دستی نابینایان را بگیرن و را خریداری کنن و استفاده کنن. یقینا در بود معنوی بینایان با نابینایان چگونه میتونن کمک کنن؟ خیلی میتونن کمک بکنن در عرصه تعلیم و تدریس. ببینن ما براتون مثال میزنم. ما وقتی که خودم پانتون میخواندم برای ما خیلی مشکل بود که ما درس استاد ثبت بکنم، برای اینکه استاد اجازه نمیداد برای من درس ثبت کردن. ولی همین کارهای بینا، هم صنفیای بینای ما بودن که مرا حمایت معنوی کردن، درس ها را برام ثبت کردن، لکچر نوت ها را ثبت کردن که ما تا آخر عمر ممنون و مدیونشان هستیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم و احسان را که صنفیم که با ما رقابت داشت، کسی که با کس رقابت داشته باشه هیچ کمکش نمیکنه. ولی او کسی که اول نمره بود، من دوم نمره بودم، با وجود از اینکه خیلی هراس هم داشت که اول نمره گیری از پیش میگرفتم، ولی با آن هم همون حس انسانیت و اسلامیتش او را اجازه میداد که درس ها را برای من آماده بسازه و درس ها را برای من ثبت بکنه تا اینکه من درس بخونم در برابرش رقابت بکنم. ماشاءالله. جناب استاد چی احساس دارین؟ چی در ذهنتان میاد؟ احساس خوشی دارم که نسبت به سایر نابینایان من الحمدلله خیلی آدم توانمند هستم، تا آدم فعال هستم و خیرتان برای جامعه میرسه، برای سایر نابینایان، برای طبقه نابینایان ما خیر ما میرسه الحمدلله. ماشاءالله. در اخیر اگر کدام پیامی به بیننده ما داشته باشین، ما که مبشر مدیا در خدمت شماست. لطف میکنین، سلامت باشین. فقط بازم پیامم همیست که جوانا درس بخونن، تعلیم بکنن، تحصیل بکنن. پیشرفت ما، ترقی ما، کامیابی ما در تعلیم و تحصیل ماست. ماشاءالله. اگر تعلیم و تحصیل نداشتیم هیچ وقت آرزوی از اینم نداشته باشیم که ما ترقی بکنیم و پیشرفت بکنیم. ماشاءالله. ترقی و پیشرفت ما در حصول علم ماست. دقیقاً. جناب استاد بسیار تشکر از شما که وقتتان در اختیار ما قرار گذاشتین.
د مبشر میډیا درنو لیدونکو تاسو د استاد ولی زاده خبرې واورېدې د دوی توصیې د دوی پیغامونه مو هم واورېدل د دوی په لاس د تربیه شوو نابینا ورونو او خویندو په لاس جوړ شوي لاسي صنایع دلته ګورو په هغې باندې قیمتونه لیکل شوي دي مثلا دغه یو جاکټ په 100 افغانۍ دی هغه په 300 دی همداسې د لوبو وسایل دي او موږ تاسو دغه د بریلر د ټایپ ماشین ولیدو د بریل پرنټر ګورو نو دغه ټول موږ تاسو ته دا رسوي چې په هر ډول حالاتو کې باید موږ لوړه حوصله ولرو لوړ مثبت فکر ولرو او په ژوند کې مهارتونه زده کړو هیڅکله ناامیده نه شو زموږ نابینا ورونه او خویندې چې هغوی څخه الله تعالی د سترګو نعمت اخیستی خو بیا هم دا ډول تولیدات کوي نو باید په هر حالت کې موږ باید په خپله انرژۍ په خپلو مهارتونو په خپلو استعدادونو متکي اوسېږو او د استاد ولیزاده صاحب په څیر باندې سره د دې چې دوی د سترګو د نه لید محدودیت لري خو ټولنې ته داسې فعال ځوانان او خویندې وړاندې کړي دي او هغوی ته یې مهارتونه ورښودلي دي نو په دې هیله چې موږ تاسو ټول د ښوونې او روزنې ډګر ته مخه کړو یو څه زده کړو نو یو څه نورو ته وښیو او په نړۍ کې یو مثبت بدلون راوړو په همدې هیله چې د افغانستان هر ماشوم هر ځوان او هره خور لوستی شي زده کړې وکړي او د ژوند لپاره مثبت او ښه مهارتونه زده کړي ډېره مننه تربیه ښه